د جرمني ژبې بې غږه توري. څه معنا ورکوي بې غږه توري؟ چې ورته دی کونسونانتن وایي. بې غږه توري هغه تورو ته ویل کېږي چې څونه څنګ په څنګ ولیکل شي بیا هم یو لغت نشي جوړولی. معنا دا چې لغت نه ویل کېږي. لکه دلته د بال بېلګه راخیستې ده. دا بال ده، یو دانه غږیز توری پکې ده، یو دانه غږیز توری پکې ده چې آ ده. دلته دا آ نسته، خو مونږه دغه بیا نشو تلفظ کولی. مجبور یو چې هر توری بیل بیل ووایو. لکه بی ال ال، بی ال ال. کله چې هم مونږ ورته یو غږیز توری اضافه کوو یا یې ورزیاتوو، بیا کولی شو مونږ دا ووایو چې بال، بی آ ال ال، بال. توپ یا توپکی. همداسې د دغ لغت که وګورو، په دې کې هم یو دانه غږیز توری ده. که چیرې دا غږیز توری نه وي، لکه دلتهسې نسته ده، دا هم نه تلفظ کېږي. دخ ویل دیخې، دیخې، دال خې نه. کله چې ورسره همداسې یو دانه غږیز توری چې د ای توری اضافه سو، آ توری اضافه سو، دخ، چت یا بام. په دې بله بلګه کې چې آ ده، ای ده، هماغه ټول غږیز توري چې مخکې وپېژندل همدلته شته دي. او ده، او ده او ای ای ده. نور توري هم همداسې راځي. که چیرې دغه توري چې مونږ مخکې وویلې لکه آ، آ املاوت ورسره، ای، ای، او، او. زه به دا دلته سم سم ولیکم. که چیرته دغه توري نه وي، لکه آ، ای، او، او، ای، او. که دا توري ورسره نه وي، نو د ټولو بې غږه تورو غږونه په لاندې ډول دي. بې، 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 بال، بې لکه بال. د څه شي غږ ورکوي؟ د بې، د بې، بې غږ. څې، څې، سنټ، څې، سنټ. د څې غږ هم ورکوي او د کاف غږ هم ورکوي. کېدای شي همدلته بېلګه راشي. دال، دې، دې، دال. دې د دال غږ لري په پښتو کې، لکه دخ. ځینې کسان کېدای شي اورېدلي به هم وي چې دا لکه ډال تلفظ کوي، چې ډال په جرمني ژبه کې نسته ده. اف، فې لکه فنسته، 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 فنسته. اف لکه فنسته. ګې، ګې د ګاف غږ لري، لکه ګیتاره، 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 ګیتار. ها لکه هې، هند، ها هند، ها هند. یت د یا غږ لري، یت. کا یا د کاف غږ لري، کمیل، کاف، کا، کاف هم د غږ لري. ال د لام غږ لري، لکه لامپ، لامپ. ام د میم غږ لري، ام، میم، لکه ماوس، ماوس، موږک. ان د نون غږ لري، لکه نخت، شپه.
لکه نخت شپه. پی د پی غږ لري لکه پلڅ 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 پلڅ. کو د کاف غږ ورکوي لکه کویله کویله لکه کویله. د آر حرف یا توری کوم غږ لري؟ د جرمني ژبې د آر توری په دوه ډوله ویل کیږي چې د جرمني په شمال او مرکزي برخو کې د غین په ډول تلفظ کیږي او په جنوب کې خلک د ری په ډول باندې وایي. غامن 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 یا رامن دواړه یو شی. اس دلته یوازې ما یو غږ راخیستی ده چې زی ده. اس که په سر کې راځي او ورسره وروسته یو غږیز توری وي نو د زی غږ ورکوي لکه زونه لکه زونه زونه زونه. تی تی مخکې مو ویلي چې دال سم ده خو ډې ناسم. تی سم ده ټې ناسم ټې نسته ده. تیه تیه یوی حیوان یا څاروی څاروی به وایي ښه ده. فاو فاو د فې غږ لکه فاته فاته فات لکه فی فات. وی wolke وی wolke وی wolke وی wolke وی wolke. زلفون 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 دغه یو د غږولو آله ده د موسیقۍ چې ماشومان ورسره مستي کوي ډېره. څټ څېبرا څټ څېبرا څټ څېبرا. چا چې انګلیسي ژبه یاده کړې وي هغه دلته همیشه زیډ کاروي د زی غږ باندې زیبرا. دلته دا جرمني ژبه کې دا لکه څې ویل کېږي څېبرا څېبرا څېبرا. داسې